لا هم د پاکستان د ویزو لپاره د افغانانو کړاو روان دی. همدلته د چهارشنبې په ورځ په ټیل ماټیل کې 12 مېرمنې مړې شوي او ګڼ نور کسان ټپیان شول. مورې نوم دې راته واخله او د کومه ځایه راغلې؟ عثمان بیبي د کوټ نه. څومره ورځې دې کېږي د ویزې ته راغلې؟ نهمه ورځ ده چې ورکړې مې دی پاسپورټ. نن راشه سبا راشه نو بیا به ورسره خبره وکړه چې بیا خو راځو نه که نه چې بیا ورستو همداسې مې روپۍ ورته اخیستې ورکوه غریب و هغه کور ته ولې خلک بیا خو سمه خبره خلک وکړي چې ته مې غوسه شي ولې ورسره افغاني خلک دا پاستړي که دومره مړي وشو په هغې باندې هېڅ خو دا دی بله ورځ هم هیڅ بدلون او اسانۍ نه لیدل کېږي. د ویزو اخیستلو لپاره د بېلابېلو سیمو خلک دلته جلال آباد ته راغلي. نوم مې زرمینا. د کوم ځای نه راغلی مورې؟ څومره ورځ دی ده؟ زمونږ نن 14مه ورځ ده. کله دا قونسل کې راځم کله قونسل کې ویزو د پله کې ځم هلته هم پښو لاندې شومه. دا پرون دا بله ورځ بستر ومه نن راغلم ما ته وویل 8 بجې راشي دلته پاسپورټونه ورکول کېږي نه پاسپورټ ده او نه هېڅ شی هم نه ده. سبا 6 بجې زه راغلی یم. دا خلک چې ناروغان او بیړنۍ اړتیاوې لري د ویزو اخیستلو پسې لالهانده دي. خو وایي د پاکستان او افغانستان حکومتونو دې بهیر کې فساد، رشوت او د خلکو ځورولو ته لاره جوړه کړې. فرضاً افغانستان حکومت سره پاکستان حکومت د ویزو په رابطه باندې وعده وکړي چې موږ به خلکو ته سهولتونه او اسانتیاوې راولو. یو مثال دا دی چې وویلو چې موږ به مریضانو دپاره په تورخم فرضي کرښه کې ودو دپاره چې دی موږ هلته کې هغه جوړو یو په اصطلاح یو کمپ به جوړو یا هلته به یو ټسټ سټیشن جوړو بیا به هغوی ته موږ هلته ویزې ورکوو خو مګر هم اوسه پورې عملي نه شول. له تیرې ډېرې مودې راهیسې پاکستان پر ډیورن کرښه پښتونخوا ته ورغلې لارې تړلي او دلته په جلال آباد کې ویل کېږي د ویزو اخیستلو چاره عامو خلکو ته په کړاو او حکومتي کسانو او کمیشنکارانو ته په سوداګرۍ بدله شوې. سایره سلیم، سیمه نیوز، جلال آباد.